موږ خو بالاخره اختر پای کوي نو بیرته روان یو له خیره سره کندهار ته کابل کندهار عمومي لاره ده دا چې تقریبا 9:30 بجې به وي راځئ نو له خیره سره چې په لاره باندې څه کیسې دي تاسو سیر کوئ بس زه به موټر چلوم غټ د پروړي موټر ته ګورئ دې خوا کې اوس لا دښتې شنې دي ګرمۍ دونه زور نه دی کړی اوس له دې ځای څخه شارشفا دروش بېرته کندهار 129 اوښان دي وینې کوچني کوچني هم پکښې ایښي دي وینې ښه ده د مې ځای دی چې څوک درېږي یا ډوډۍ موډۍ خوري دلته توتان هم شته اقرار خړنې ته مې چیپس راواخیسته یا خوندور دی که نه دی اقرار خوندور دی ښار چې داخلېږي دا نوې دروازه چې جوړه سوې ده وینې دغې ته تقریبا راورسېدله چې غټه دروازه معلومېږي او هغه هم د طرفه سړک لپاره وینې هغسې خوا یې نه ده جوړه سلامونه ستړي موسئ په دې هیله چې اختر مو په خیر تیر کړی موږ خو بالاخره اختر پای کوي نو بیرته روان یو له خیره سره کندهار ته د زابل څخه نو د زابل اختریز البم به مو کتلی یا البته سیریز چې چیرې تللي وو نو دا مو د زابل اخرنۍ ویډیو ده کابل کندهار عمومي لاره ده دا چې تقریبا 9:30 بجې به وي د سهار نو له خیره سره سفر لرو کندهار ته راځئ نو له خیره سره چې په لاره باندې څه کیسې دي د کابل د کندهار د عمومي لارې د اپډیټ وضعیت به در باندې ووینو چې څه کیسې دي راځئ نو راسره پاته سئ تاسو سیر کوئ بس زه به موټر چلوم په لاره باندې هغه اختر په اوله ورځ چې موږ راتللو بیروبار نه و نو نن بیروبار دی د اختر په اوږدو کې په دې میلو کې د غم ډېر سوي دي حادثې هم ډېرې سوي دي ډېرو خلکو ته دردونه او تکلیفونه رسېدلي دي په دې کې نو اکثریت داسې وي چې د خپله لاسه وي سړک ناوله ده موټر ناوله ده او بیا تیز سرعت دا خو حتما سړی د خطر سره مخ کړي دا موټر ولیدی څونه بې احتیاطي کوي خو لکه یو بریک ووه چې زه واوښتم ښه په طبیعت به راواوړې اوس نو ما ته به تېره کړې زه په اوس د دې خوا در روان یم په لوړه باندې بریک تکلیف دی زما لپاره نو په دغسې وضعیت کې دا د حادثه رامنځته شي یو هم نه درېږي بل هم نه درېږي دا د یو څو ثانیو کار دی دا ټکر ته غټ د پروړي موټر ته ګورئ څونه یې رابر کړی دی دې خوا کې اوس لا دښتې شنې دي ګرمۍ دونه زور نه دی کړی کندهار خوا ته چې جار څه سوځلي دي ځای که اوبه وي وبه درېږو ذکرا صحیح دی لمبېږې په اوبو کې وبه لمبېږې
کیلومتره دی د زابل د مرکز څخه جلدک. پخوا چې دا سړک خراب و دا 11 کیلومتره به سړي سیګار ورپرې کوی. بس چې مخ راړی بیا جلدک کې بله وارې شاشفا، بله وارې بس اخوند صاحب د امان سر دې نشي ورسره خلاص. شاشفا کې به شی در واخلم. اوس چې چای به در وخوړې په دغه خاطر چې ما ناکه شیان مه خورو. دا چای نه خوړې. پیره وایو نو هغه د دې ځای مشهوره شوی دی د کلات. دا د جلدک دوکانونه دي. دلته هم یو شی می پیدا کېږي. دا د لمر شیان وخورې بیا ناجوړه کېږي جوی. شاشفا کې نه لمر هلته لا لمر وي. له دې ځای څخه شاشفا 3 کندهار 129 خیر رسېږو د خیر سره. وشاندې وشاندې ذکران دا وشان دی وینه کشنی کشنیم پکشی کی دی وینه. خواته بالا ګرمي سوله کوچان هم لوړې خواته چې د غزني خواته د ناور خواته لکه په هلمند کې بالا ګرمي ده یا په ژمي باندې بېرته د هلمند خواته راځي. کار یې اوس ښه دی 1% په ټکټرانو کې وړي. خواته چې دی غنم ریبل سوي دي بالا د پروړو وخت دی وینې غټ غټ د پروړې موټران را روان دي. پروړه ده و هم پروړه ژړ ژړ پارسلانو کې چې ابوجونه هغه پروړې هم ښه د دمې ځای دی چې څوک درېږي یا ډوډۍ موډۍ خوري. دلته توتان هم شته. څه به کوې وبه وبه ګور کوم یو ځای ښه سم برمه پیدا کړو ورته وبه درېږو. صحیح دی.
بل هم پسې را روان دی اوس د کروړې شپې دي نو غوایانو ته یې وراچي پسو ته یې وراچي هغه یې خوري د هغو ډوډۍ ده ده ټوله خوري هو خو ډېر خوراک کوي دې لاره باندې دا هم ډېر ښایسته هم انار دي هم انځر دي دلته اکثره وخت اوبه وي که اوبه ولې وایې پورته ودرېږو خلاص به پرېولو زویا او ذکراب هم یو ساعت به یې تېر شي چېرې دي اوبه ذکرا خړنې ته مې چپس راواخیسته خوندور دی که نه دی ذکرا خوندور دی شاشپاسه راووتو بلانو دې خواته ګرمي کېږي هم تر اوسه پورې لا 41 هغې خواته کېدای شي 45 44 پورې هوا ځان ورسي زابل نو شپه داسې یخي بیخي خوند کوي بیا چې په تېره د باندې پروت یې بیخي خوند کوي دا هغه د اخوند صاحب زیارت دی وینې بارانو تقریبا د امان شروع کېږي ځای که مو اوبه پیدا کړلې چې ودرېږو چې برمه او څوک نه وي ورباندې یا دا ته سړک غاړه دا به یې اوبه شوه یا پرېږده سمداسې د سړک غاړه یې صحیح دی داسې وبولئ چې کندهار ښار چې داخلېږي دا نوې دروازه چې جوړه شوې ده وینې دلته تقریبا راورسېدله د دې ځای نو بالا په آینده کې په ښار پسې مربوط دی دا دروازه جوړه شي نو بیا به ښه خوند وکړي مخکې خو داسې خاص دروازه یې نه درلوده د کندهار ښار کوچنۍ وه دا داسې غټه دروازه معلومېږي او هغه هم د طرفه سړک لپاره وینې هغسې خوا یې نه ده جوړه چې سړک هم دو طرفه شي بیا خو نو بیخي خوند کوي تر کابله تر هرات تر زابله سفرونه به ډېر هوسا شي دا مخ به نه وي سره روان او دا خو نو غټه مدرسه جوړه شوې ده مسجد دی مدرسه ده پمپ دی مسجد له ډېر لرې ځای هم په عینو مینه کې معلومېږي بالاخره کندهار عینو مینه خیر سره راورسېدلو ګرمي د دې 45 ما درته وویل دوی چې موږ راوتلو یو خو سهار و او بل عموما سهار و ماښام هوا برابر یو د دې 45 شپږ 45 ولا ډېره ګرمي ده دا د ګرمي ټاپ شپې دي بجې
سولې 11 موږ هم ځو له خیره سره کور ته بیا به خبرې کوو نو په راتلونکو ویډیوګانو کې